الحمد لوليه والصلاة على نبيه. معزز و محترم و قدرمندو ورونو او خويندو، د مور او پلار په باره کې مې یو کتاب کاته چې الله تبارک و تعالی د دوی په رضا کې خپل رضا نغښتې ده. حدیث شریف کې راځي، امام ترمذی رحمه الله په خپل جامع کې هم نقل کړی دی، او همداشان شعب الایمان کې هم راځي، او امام جلال الدین السیوطی رحمه الله په الدر المنثور کې هم راخلي. حدیث شریف کې راځي، حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما وایي چې نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایل: رضا الله فی رضا الوالد. د الله تبارک و تعالی رضا، خوشحالی هغه د پلار په رضا کې ده، د پلار په خوشحالی کې ده. وسخط الله فی سخط الوالد، او داشان غضب د الله تبارک و تعالی، قهر د رب لا یزال، دا د مور او پلار په قهر کې دی. شارحین تر دې حدیث لاندې لیکي چې دلته پلار ذکر شوی دی، او بعضی احادیثو کې دا راځي چې د مور حق هغه په یو څه درجه کې تر پلار لا هم لوړ دی، پر خپل بچی باندې، خپل زوی باندې. نو هغه هم په دې کې شامله ده، مور هم په دې کې شامله ده. نو د کم چا څخه چې خپل مور او پلار خوشاله او راضي وي، د هغه نه به الله تبارک و تعالی خوشاله وي. او د کم چا څخه چې خپل مور او پلار خفه وي او ورته په قهر وي یا غصه وي ورته، د هغه نه به الله رب لا یزال هم خفه وي او ورته په قهر به وي، ورته په غضب به وي. په سنن ترمذی کې دغه حدیث یو څه په بدل الفاظو باندې راځي. هلته رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد، داسې الفاظ راځي چې د الله رضا د مور پلار په رضا کې ده، د الله تبارک و تعالی غضب هغه د مور پلار په خفه کېدو او د مور پلار په ناراضتیا کې دی. دا څومره عظیمه خبره ده، څومره لویه خبره ده. او مونږ او تاسو ته راسه، هره ورځ مور پلار رانه خفه، درو ورځو کې رانه خفه، د مېرمنې په سر رانه خفه، د بچي په سر باندې خفه، یو بل کار باندې خفه. ګورئ، یو ډېره جالبه خبره تاسو ته زه کوم. هغه دا باقة الازهار کې واجبه خبره نقل شوې ده. هلته وایي: یمکن الشراء، ممکنه ده اخیستل، کل شیء، د هر شي چې هر شي ته وغواړې انشاءالله هغه ته اخیستلی شي. ما عدا الاب والام، مور و پلار بیا نسي اخیستلی. په بیعه باندې ته مور و پلار بیا نسي اخیستلی. نو ګورې معززو، مور و پلار بیا چاته په لاس نه ورځي. مور و پلار چې یو ځل ستا د لاسه ووتل، بیا ته مور و پلار نسي پیدا کولی. نو دا مقصد چې که تا مور و پلار خوشحاله ساتلی وه او هم په داسې خوشحالي کې درنه ولاړل، د دنیا یې سترګې پټې کړلې، ته په دې پوه شه چې الله تبارک و تعالی ستا څخه راضي دی. خو که چیرې تا څخه مور پلار خفه وي، په دغسې ناراضتیا کې له دنیا سترګې پټې کړې، دې باندې پوه شه چې الله تبارک و تعالی درنه خفه دی، هغه درنه ناراضه دی. یو عجیبه بل روایت کې راځي چې مور پلار چا خوشحاله ساتلی وي او د هغې زړونه نه یې ازار کړي، د قیامت په ورځ به هغه ته الله تبارک و تعالی څومره لوړ مقام ورکړي. حضرت ابو المخارق رضی الله تعالی عنه وایي: قال رسول الله صلی الله علیه وسلم، نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایل: مررت لیلة اسری بی، زه چې کله ولاړم د معراج په شپه باندې، نو پر یو نفر باندې تیر سوم، برجل مغیب فی نور العرش، داسې یو سړي باندې چې هغه پټ و په نور د عرش کې، د عرش په نور کې هغه سړی پټ و. زه حیران سوم چې دا اوس څنګه شخص دی چې الله تبارک و تعالی دومره لوړه درجه ورکړې ده چې هغه
د عرش په نور کې پټ دی. نو ما ورته راسه د دې پوښتنه وکړه چې دا څوک دی، ځان ته معلومات حاصل کړه. د نبي علیه الصلاة والسلام دا خصوصیت و چې په چا کې کم نیک اعمال و یا دا چې کومو اعمالو به ډېر فضیلت درلودی، هغه یې خپل امت ته رارسول، خو دا د امت بېوفایي ده چې د نبي علیه الصلاة والسلام په نقش قدم باندې نه ځي. نو علیه الصلاة والسلام وایي ما ورته وویل من هذا ملکون، دا څوک دی؟ آیا ملایکه ده چې الله تبارک وتعالی د عرش په نور کې پټه کړې ده؟ قیل راته وویل رسول الله ملایکه نه ده. قلت نبی، آیا دا نبی دی؟ خو کم نبی دی چې الله تبارک وتعالی دومره لوړه درجه ورکړې ده او دا درجه یې په کم عمل ورکړې ده؟ قیل لا، بیا راته وویل سول چې یا نبی هم نه دی. قلت من هو، دا څوک دی؟ قال، بیا راته وویل سول هذا رجل كان لسانه رطبا من ذکر الله، دا هغه یو سړی دی چې همیشه ژبه د الله تبارک وتعالی په ذکر باندې مشغوله او لنده وه. هر وخت چې به دی و، که به ناست و، که به ولاړ و، که به روان و، ذکر د ربی لا یزال به یې کوئ. وقلبه معلق بالمساجد، او زړه یې د مسجد سره تړلی و. یعنی مطلب دا چې د یو وخت جماعت به یې وکئ، نو دویم وخت به یې په فکر کې و چې کله به بیا د دویم لمانځه وخت راځي چې مسجد ته ولاړ سم په جماعت باندې وکړم. دغه شان دریم لمونځ، دغه شان د 24 ساعتو 15 لمونځونه، زړه یې د مسجد سره تړلی و. خو زمونږ استاد سستي ته راسه چې کله کله خو داسې هم راغلی وي چې دا 15 لمونځونه یو هم په جماعت باندې ونه کړو. دا څومره لویه بدبختي ده، ولې خپل ځانونو ته فکر نه کوو؟ ولې موږ او تاسې آخرت نه لرو؟ که موږ او تاسې دومره زړور وو چې د قبر او د قیامت د ورځې د سختي او د عذاب نه بیریږو، دې ته لږ هر مسلمان باید فکر وکړي، خپل زړه د مسجد سره وتړي چې یو لمونځ په جماعت باندې وسي، دوباره بیا د ده په فکر کې چې دویم وخت به کله راځي، ساعت ته به ګوري چې کله وخت به کېږي، مسجد ته به ځان رسوي، په جمع باندې به لمونځ کوي. دریم عمل اوس یادوي، ولم یستسب والدیه قط، مور و پلار ته په ټول عمر کې ښکنځل وی کړي. جامع العلوم کې دغه الفاظ راځي ولم یستسب والدیه قط، او په الدر المنصور کې او همداشان امام ابن ابي الدنيا په الاولیاء کې د حدیث نقل کړی، هلته وایي چې لم یستسبوا لوالدیه قط، چې مور پلار ته په ټول عمر کې ښکنځل نه وي کړي، بد الفاظ نه ورته ویلي. دغه درې اعمال چې په کوم چا کې وي، د قیامت په ورځ به دا سړی د عرش په نور کې پټ وي. اوس زمونږ او ستاسې حالاتو ته راسه، لږ توجه وکړه چې په 2 ورځو کې، په 3 ورځو کې، یا به په جمعه کې ما او ستا څخه مور و پلار ناراضه وي او بد الفاظ به ورته وایي. تاسې به ډېر کسان وي، زه به ووایم چې په 100 کې به 90% وي چې مور و پلار ته ښکنځل هم کوي. خیر که مخامخ یې نه کوي، پس الاخه یې کوي. که پلار د خپل زوی، مور د خپل زوی یا خپل لور لږ مخالفت وکړي، نو بس خبره خلاصه ده. زوی به یا مخامخ بد ورد ورته وایي چې ته نه پوهېږې، دا خو زما پوهې ده، او یا به پشله بد ورد و کنځل هم ورته کوي او غصه به هم ورته کوي. دا څومره لویه بدبختي ده. نو آیا بیا به دغه درجه د قیامت په ورځ موږ او تاسو ته په لاس راځي؟ بیا به الله تعالی دغسې مقام موږ او تاسو ته راکوي چې د عرش په ورځ به په نور کې یو؟ نه به یې راکوي، ځکه دا عمل په ممکن نشته. نو مور او پلار که د زامنو تربیه کوي، تربیه یې سخته ده. مور او پلار یې د بدو سره ګرځوي، دته دا سخت معلومیږي. مور او پلار یې د نفسي خواهشاتو سره ګرځوي، دته دا سخت معلومیږي. نو اوس خبره ده چې مور او پلار چې د زامنو کومه تربیه کوي، هغه به خامخا سخته وي، خو بیا د دې تربیې میوه بیا ډېره خوږه وي. دې میوې دا بیا ډېره خوږه راځي. نو اوس معزز ورونو او خویندو،
تل به کوشش کوو چې خپل مور پلار رانه ناراضه نسی او هغې ته بد رد ونه وایو. همیشه کوشش وکړو چې د هغې زړونه زمونږ او ستاسې نه خوشحاله وي او هغه رانه خوشحاله وي. دا په هغه صورت کې که مونږ او تاسې غواړو چې رب تعالی راضي کړو، که مونږ او تاسې رب تعالی نه راضي کوو نو بیا به مور پلار هم خفه کوي، بیا به نو خفه نو که ته مور پلار رضا کې الله تبارک وتعالی به ستا نه راضي سي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. تاسې د اسلامي پوښتنو جوابونکی مولوي حکیم الله صابر الحنفي صاحب د پوښتنو لپاره د رابطې نمبر 002 314 و 88 440. والسلام.